أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة دريمة سپارة آیت نمبر 257. الله سبحانه وتعالى فرمای: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي دي، الله دوست دا کسانو چې ایمان والدي. یخرجهم اغویر او باسی خلق من الظلمات د تیارونه الى النور، رڼا طرف ته. د تیارونه مراد کفر او شرک دی، نور نه مراد دین اسلام دی. والذین کفروا، هغه خلک چې کافران دي، اولیاءهم الطاغوت، د دوی دوستان چې دي هغه شیطانان دي. یخرجونهم، هغوی راوباسي هغوی من النور، د نور نه، الى الظلمات، تیارو ته. یعنې د دین نه خلک بیزاره کوي او کفر طرف ته میله کوي. اولئک هم دا خلق چې دی اصحاب النار، د جهنم د اور خاوندان دي. هم فیها خالدون، دی به وي پای کې همیشه. الم تر تا نه دي کتلی للذي کس ته حاج ابراهیم، چې جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سره، بحث مباحثه کوله ابراهیم علیه السلام سره، فی ربه، د هغه د رب په باره کې. ان آتاه الله الملک، دا چې هغه ته الله ورکړی او بادشاهي. دا نمرود بادشاه ابراهیم علیه السلام سره بحث مباحثه کړې وه. الله تعالی دا غي ذکر کوي. اذ قال ابراهیم، یاد کا وخت چې ابراهیم علیه السلام، ربي الذي، رب زما غزاد دی، یحیی چې ژوندې کول کوي، و یمیت او وجل کوي. نو قال دی وی دی نمرود بادشاه، انا احیی، زهم ژوندې کول کوم، و امید او وجل کوم. قال ابراهیم، فرمال ابراهیم علیه السلام، فإن الله، بس بشک الله تعالی، یأتی روباسی، بشمس انور، من المشرق، د مشرق د طرفنا، فأت بها، پس تی روباسی د غنور، من المغرب، د مغرب د طرفنا. فبهت الذی کفر، پس حیران پاتې شو هغه سړی چې کافرو. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله هدایت نکي ظالم قوم ته. او کلذي، یا بشان ده کس، مر علی قریه، چې تیر شو په یو کلیوالو باندې، وهي خاویه، او هغه پریوتی و، علی عروشها، په خپل چتونو باندې، نه په غیسه افت راغلی، ټول خلق او ټول کلی چې دین روانو جوړ پروتو، خلق هم مړو. قالو فرمایل دغه کس، ان یحیی، سرنګ به ژوندي کوي، هذه الله، دی خلق لرا الله تعالی، بعد موته، د دې د مرګ نه وروستو. فاماته الله، پس الله مرګ راوستو دته، 100 عام، تر 100 کالو پورې. ثم بعثه، بیا راپورته کو، دوباره را ژوندې کو. قالو فرمایل الله تعالی، ورته الله تعالی، کم لبست، تاسو را وخت تیر کو. قالو فرمایل لبست یوما، ما خو به یو ورځ تیر کړي، او بعض یوم، یا د یوې ورځې صحیحه. قالو فرمایل وته الله تعالی، بل لبثت 100 عام، بلکې تا تیر کړي 100 کاله. فانظر، پس وګوروس، الی طعامک، خپل خوراک ته، و شرابک، خپل اسکاک ته، لم یتسنه، نه دی خراب شوی، نه دی زوړ شوی. وانظر، وګوره، الی حمارک، دی خپل خر ته دی، ولنجعلک، دی لپاره چې وګرځو مونږ تعالی را آیتا، یوه نښه، للناس، دپاره د خلکو. وانظر، ګوره، الی العظام، د دې خر اډوکو ته، کیف ننشزها، څرنګه موږ دا یو ځای کوو، بیا دوباره راپورته کوو. ثم نکسوها، بیا څرنګه اغوندو هغې ته، لحمه، غوښه د خوراک د اسقاک سامان یې عکسې پروتو، نو خراب شوی. او خر چې و، چونکې 100 کاله پې تېروتي و، الله تعالی دته ښودو چې زه څنګه دوباره راپورته کول کومه. نو اډوکي اوچت شول، ټول یو ځای شول، او غوښه پې الله تعالی ورته ور واغوستوله. نو فلما تبین له، پس هر کله چې ته دا خبره ښکاره شوه چې یاره واقعي الله تعالی خو دوباره پیدا کولی شي، دغه ما په خپلو سترګو لیدلو. نو قال، وی د عالم، زه ښه پوه شم، ان الله، بېشک الله تعالی، علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې قدرت لري. وإذ قال ابراهیم، یاد کې وخت چې ابراهیم علیه السلام، رب رب زما، ارینی ماته وښیې، کیف تحیی الموتى، ته څرنګه ژوندې کوي مړو لره. قال اولم تؤمن، الله تعالی ورته فرمایل، آیا ستا یقین نشته دی؟ قال، او فرمایل ابراهیم علیه السلام، بلا، ولې نه، زما خو یقین دی، خو ولکن لیطمئن قلبي، لیکن د دې لپاره چې مطمئن شي زما زړه، یعنې زه عملاً ووینم، او زه په خپله باندې د زړه نه مطمئن شم چې واقعي دا خو داسې ممکن ده.
نو قال فرمایل ورته الله تعالی فخذ اورونس اربعه من الطير سلور مرغه فسرهن الیک پس هغه ځان سره عادت کا بیا هغه چکنی کا یعنی سلور واړه چې یو ځای بالکل ریزه ریزه کا چکنی کوي وجنه ثم جعل بیا کېک د والا کل جبل په هر یو غر په ډیره باندې منهن د هغه مرغونه سلور واړه یو ځای چې کوم چکنی وي داغه جزءا داغه سایسا ثم دعوهن بیا راو بلزان طرف ته یاتینک یا راضی بتا ته په منډه منډه یعنی اک سلور واړه مرغه تازان سره چې مخکې څنګه ساتلې وي اوس ته وجري دي چکنی کړي دي او په سلورو غرونو لري مختلفو باندې یخي دي او دا مکس قیمه دی اخره وګورو ته چې څنګه راځي در پسې وعلم پوشه ان الله عزیز حکیم بشک الله زورور دی او حکمت والا ذات دی الله کسه غته خودلو د ابراهيم عليه السلام هم عملا 100% یقین شو چې واقعي الله تعالی ته هیڅ ګران نه ده صدق الله مولانا العظیم